دوستانو غواړم په هغه درې مهم تخنیکونه در وښیم چې ستاسو کار ته سرعت ورکوي. لومړی، که چېرته تاسو غواړئ چې دا متن د دې صفحې نه اخواته ولاړ نه شي نو څه به کوئ؟ دا صفحه به انتخاب کړئ او بیا به لاړ شئ هوم کې. په هوم کې فیل پیدا کوم او فیل کې جسټیفای دا به کلیک کوم او بیا به اوکې وهم نو دا متن همدې صفحې پورې محدود شو. دوهم، اوس که تاسو غواړئ په دې خانه کې تر 200 پورې اعداد ولیکل شي، شماره ورکړئ نو څه به کوئ؟ دا خانه کلیک کړئ، ایډیټ او دلته فیل او په فیل کې سیریز کې به لومړی کالم انتخاب کړئ او دلته به اول یو او دلته هم 200 او اوکې وهئ نو تر 200 پورې به حساب ولیکل شي. دریم، که چېرته تاسو غواړئ د یو کالم موقعیت د بل کالم سره تغییر ورکړئ نو څه به کوئ؟ لومړی به هغه کالم انتخاب کړئ، بیا به راشئ د دې په دا ژۍ باندې هلته به ماوس کرسر کېږدئ، چرایي نښان به جوړ شي، بیا نو دا داسې ونیسئ، دې خوا ته یې کش کړئ او شیفټ ورسره ونیسئ، یا ماوس بټن پرېږدئ نو دا به تغییر ورکړي. مننه.